ستاد سپین جبین لا نور نڑا اوری خولا اوری ستال شندو مبارکو گوهر. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب کریم ملائکه پیدا کړي دي سیاحین ګرځېدونکي په دنیا کې یبلغوني ما ته را رسوي ستاسو د طرف نه زما د امت د طرف نه څه شي سلام لا واحد كانوا يستسلم. السلام عليك يا رسول الله ورسوي ملائکه دي وعده ده الله ملائکه مقرر کړي دي پلانی دي پلانی زوی استا سلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من احد يتوق بداش فيدانس يسلم علي فرما سلام وازي د نږدې خو خپله ورسېږي مرقد مبارک ته چې ورسې خپله ورسېږي یا لرې چې یې که نږدې خو تېر شو که نه رب کریم ما ته روح را رد کړي چې زه ده ته جواب ورکړم. الله اکبر دی مبارک به درته وایي وعلیکم السلام فلاني دي فلاني زوی څوک په ما باندې وردت وایي رب کریم دومره په راضي شي دومره ورباندې راضي شي چې بیا رب کریم په ده باندې په دغه ویونکي باندې لس واره درود وایي. د نکتې ته باریکي کم فکر دی سلام چې وایه ته د خپله طرفه وایه تحفه چې لیږي د خپله طرفه به یې کوې صدقه به د خپل طرف نه کوې یو بل شی کوې خپل طرف نه به کوې خو درود شریف ته نسې ویلی ولې درود شریف موږ وایو که الله ته زارۍ کوو چې خدایه پاکه ته درود ووایه دا عبارت هم پام دی اللهم صل موږ نسو کوی په دې کې اشاره د خبرې ته ده چې د درود مقام ډېر لوړ دی الله ته به زارۍ کوې اللهم صل زه نسم کوی خو الله ته به دا زارۍ کول ګوره رب کریم ته د زارۍ وکړل نو رحمت خو خدای پاک کوي صلات خو خدای پاک کوي ته خو نه کوې خو په دا زارۍ چې دا صرف زارۍ دې وکړې په دې رب کریم دومره راضي کېږي. الله اکبر خو محبوب یې دی رب کریم دومره په راضي کېږي چې بیا په تا باندې لس رحمته تا خو د ده دپاره یو ور وغوښتی ستا دپاره څه ورسو بس صلی الله علیه وصحبه وسلم. نو چې څوک یې محبین وي هغه به څنګه وي چې څوک یې عاشقان وي هغه به څنګه وي. د ده د غلامانو خدمت کوه حیواناتو که نه نو د ده د وجې د ده په روی هغه درخته به هم ځي جنت ته حنانه که نه شوالا پرملا ماتا پل وشید دا وجود پر سارا اوری سوریا